طالبانو داسې کار وکړ چې اشرف غني نه و ترسره کړی. د طالبانو حکومت د 7 سترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د 7 سترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. که څه هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې واړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارده ډالرو په ارزښت د 7 ستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بېساري وبلل شو. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مس عینک، د غور د سروبو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د کانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، برطانیه او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرني شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړه شوي خبري کنفرانس کې ویل چې دا تړونونه به د افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. نوموړي په دې ناسته کې د دې تړونونو په اړه داسې وویل: 6 میلیارده 550 میلیونه ډالره به د دوی یوازې پانګونه کوي. د دوی له پانګونې تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او منرالونه وي او د دولت عواید به پکې څومره وي. سروب او جست کې 60% د امارات دي، 80% د دوی دي. سره زر 55% د نظام او 40% د دوی دي، او اوسپنه 4 واړه بلاکونه 14% د نظام او د افغانستان د خلکو او 80% د دوی دي. دلاور دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو پکې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي.